دا کال هم په ختمېدو دی او تا چې په کال په اوله کې کوم پلانونه دې کال ته جوړ کړي وو هغه پلان په همغه ځای کې پاتې دی. دلیل څه دی چې تا خپل پلان مات کړی نه دی؟ زما ګران ورور خور، که غواړې په یو هدف کې کامیاب شي، یو پلان کې کامیاب شي، نو دا دوه کارو سره وکړه، انشاءالله کامیابېږي. لکه که تا نه زه پوښتنه وکړم، که ته یو غوا خورې نو څنګه یې خورې؟ بدون شک هغه لالی تقسیم بندی کې، تقسیمه ټوټه ټوټه کې، یو 2 کیلو ځان ته پخې او بیا خوري. په عموما ډول باندې ټول غوا خوړلی شي. ته نشي کولی چې غوا ته ولګېږي او ټوله غوا خوړل باندې شروع کړي، امکان نه لري. نو په همدې دلیل ته باید پلان سره څه شی وکړي. که ته د یو کال پلان جوړی، د کال پلان باید څوک هم جوړ نه کړي. همیشه باید ته کوارټرلي پلان جوړ کړي چې هغه 3 میاشتې دی. هغه 3 میاشتې پلان چې د کله جوړ کړو هغه لاس سره وړه، خوشحالي تجلیل کا چې د الحمدلله الله نه شکریا ادا کا چې تا ته دا توفیق درکړی دا پلان لاس سره وړي، او بیا 3 میاشتې نور ته پلان جوړ کړه او مخکې لاړ شه. کال پلان دی خو هغه په 3 میاشتې تقسیم کا. لیکن ته اوس دا پلان باندې کار څنګه وکړې؟ سوال دا دی. ته دوه لارې لري چې په دې پلان کار وکړې. یو لاره دا ده چې نتیجې پسې ځې، دویمه لاره دا ده چې وخت پسې ځې. دا څنګه؟ او دواړه کوم یو کافي دی، مفید دی. زه به ته اوس مثال درکړم. که غواړې ته انګلیسي ژبه زده کړې، نو چې انګلیسي ژبه زده کوې ته 2 حل لارې لري چې څنګه یې زده کړې. اول دا دی چې ته وایې زه به 100 لغاته د ورځې انګلیسي زده کړم، تا نتیجې پسې تللی 100 لغات دې ویلي، صحیح دی. دویم دا دی ته وایې چې هره ورځ زه 1 ساعت د انګلیسي ژبې ته ورکوم، یا په دې وخت کې یا د خوب نه مخکې یا چې مخکې د نه ویده شم ما باید دا کار کړی. نو که ته 1 ساعت هدف ته نه ځې، فقط 1 ساعت مصرفوي، نو بیا خوبي څه ده چې ته په هر ځای کې په هر حالت کې تا ځان ته ویلی دي چې دنه مخکې دا کار نه کوي، ویده کېږم نه. نو ته هغه مهم نه دی 100 لغات زده کړل، 1 ساعت دې مصرف کړل. چې زه ته رښتیا ووایم ډېرو خلکو سره دا نتیجه ورکوي نسبت د نه چې زه 100 لغات زده کوم، ځکه په 100 لغات کې ستړی شي، سبا وي سخته نشم زده کولی، دې دپاره یې پرېږدي. نو بهتره دا ده زه په خپله ټایم باونډ باندې کار کوم، او نور چې کوم دوستان زه لرم چې واقعا مفید دي، فعاله دي، هغوی هم ټایم باونډ باندې کار کوي. یعنې ټایم ورته انتخابوي، که زه قرآن حفظ کوم، انګلیسي زده کوم، یا کانکور مدګي نیسم، یا یو بل ځای ته آیلټس امتحان وکوم، هغوی هره ورځ 1 ساعت 2 ساعته په هغه ټایم کې مصرفوي، یا فکس ټایم ورکوي 3-4 پورې، یا وایي چې ورځې مخکې د خوب نه باید دا کار زه وکړم چې د ورځې بجیان هر وخت کې مې وکړو. نو دغه نتیجه ډېر مثبت ورکوي. متاسفانه موږ څه شی کوو، د ټول کال پلان جوړ کوو، بیا یو 2 ورځې ته تشویق وسو، هغه نه بعد نتیجه لاسته نه راوړو، بیا ترې نه صرف نظر شو، بیا موږ مکمل پرېږدو. نو اوس زما مشوره دا ده، یو خو د پلان تقسیم په څلور کې ټول کال کې، دویم هماغه کوم چې ستا فکري خلک دي هغوی سره ځان یو ځای کړه، هغوی وګوره چې ته تا نه مخکې روان دي، ته ورسره هم متاثره کېږي. او بل دا دی چې ټایم باونډ کړه، که نتیجه تا ته کار وکړي بسم الله ولې نه، غټ ګول ځان ته موږده وایي 10 لغات د ورځې زده کوم، او بیا قرار مخکې لاړ شه. نو امید لرم دا کار ته چې وکړې، راتلونکي کال 2024 کال ته به ته ډېر خوشحاله به، او انشاءالله په ابادۍ سره به کولی شي خپل پلانونه لاسته راوړي. امید لرم دا ویډیو تا ته مفید تمام شوي، که شوي نو حتما نو خلک سره شریک کړه څو پورې نو خلک هم ګټه واخلي.